بسم الله الرحمن الرحیم د الله عزت رب په سپېڅلي نامه باندې السلام علیکم ورحمت الله. د سیسینه مکمل کورس ته ښه راغلاست. دا د ټیک جیني یوټیوب چینل دی او دلته تاسې د سیسینه مکمله برنامه تعقیبوئ. په تیر درس کې موږ تاسې د ترانسپورټ لیر پر راغلي وو. د ترانسپورټ لیر په هکله مو هم معلومات ترلاسه کړي او پوره مو بشپړ پای ته رسولی وو. په نن درس کې موږ تاسې د نیټورک لیر په هکله غږیږو چې نیټورک لیر څه شی دی او دا کوم مشخصات لري او کومې دندې لري. نو راځو نیټورک لیر چې دی دا موږ سره د او اس آی ماډل دریم لایر دی او همداراز دا موږ سره پرووایډ کنیکټیویټي برابروي د این هوسټ ترمنځ. صحیح ده، مطلب د این څومره هوسټ سي هغوی ترمنځ کنیکټیویټي یا اړیکه برابروي، خو په ډیفرنٹ نیټورک کې یا په مختلفو شبکه سازۍ کې. صحیح ده چې هغوی د نیټورک څنګه وي، مختلف وي. مطلب لکه څنګه چې زه په کابل کې یم او بل برانچ ما سره په جلال آباد کې دی. د دواړو برانچونو نیټورک یا آی پی ادرسز چې دی دا موږ سره مختلف دي. صحیح ده، مختلف نیټورک کاروي. صحیح ده، نو هغې زه این پی سي ما سره دلته په کابل کې کنیکټ ده، مطلب د جلال آباد این پی سي ما سره په کابل کې کنیکټ ده. صحیح ده، نو کله چې د هغې این پی سي دلته ما سره د دې کابل د این پی سي سره کنیکټ دی، صحیح ده، نو د دوی ترمنځ دغه کنیکټیویټي د څه په واسطه برابریږي؟ دا د دوی ترمنځ کنیکټیویټي د نیټورک لیر په واسطه برابریږي چې د دوی ترمنځ دغه کنیکټیویټي د برابرولو لپاره او د دوی ترمنځ دغه ډیټا د ډیلیوري لپاره او د کیری لپاره، مطلب د ډیټا د وړلو او راوړلو لپاره او د دوی ترمنځ دغه برقرار ساتلو لپاره دغه کنیکټیویټي د برقرار ساتلو لپاره څه شی استعمالیږي؟ لاجیکل ادرسینګ استعمالیږي یا نیټورک لیر چې دی موږ سره د لاجیکل ادرسینګ مسؤل دی. لاجیکل ادرسینګ څخه مطلب دی آی پی ادرسینګ. صحیح ده، همداراز دا موږ سره پیکټ فارورډ کوي. په مختلفو نیټورکونو کې دا موږ سره میسج یا پیکټ فارورډ کوي چې دغه پیکټ د څه شي په واسطه فارورډ کیږي؟ د راوټر په واسطه فارورډ کیږي او راوټر موږ سره د لیر 3 ډیوایس دی. په لیر 3 ډیوایس کې موږ سره راوټر کار کوي. صحیح ده، همداراز نیټورک لیر چې دی دا موږ سره د لارې د سلیکشن لپاره هم استعمالیږي. څنګه لارې یا بیسټ پاس سلیکشن لپاره هم استعمالیږي. څنګه بیسټ پاس سلیکشن لپاره مطلب دا موږ ته وایي چې دغه لاره غوره ده، دغه لاره تر ټولو غوره ده. راوټر ته وایي چې دا لاره تر ټولو غوره او لنډه ده، په همدې لاره باندې لاړ شم. نو د دې لپاره بیا دوه ډوله پروټوکول نیټورک لیر کې استعمالیږي چې یو راوټډ پروټوکول دی او بل راوټینګ پروټوکول دی. د دې په هکله اوس راځو غږیږو، مخکې ځو. Network layer provide logical addressing for our request. صحیح، زموږ د ریکوست د سینډ کولو لپاره د چی استعمالي؟ لاجیکل ادرس استعمالي چې هغې ته موږ آی پی ادرس وایو. صحیح، په نیټورک لیر کې عموما موږ سره دغه ډیټا چې د سیګمنټ نه راځي پیکټ ته بدلیږي. په پیکټ کې موږ سره سورس آی پی ادرس او ډیسټینیشن آی پی ادرس وي. صحیح ده، نو دغلته تاسو وینئ موږ سره سورس آی پی ادرس موږ سره 10.0.0.1 دی او د ډیسټینیشن آی پی ادرس موږ سره څه دی؟ 10.0.0.2 دی. صحیح ده، نو راځو مخکې ځو چې نور څه لولو. نیټورک لیر کې موږ تاسو مخکې ویل چې د ډیټا د سینډ کولو لپاره یا د ډیټا چې دغه د یو نیټورک نه بل نیټورک ته، یو نیټورک د این ډیوایس یا روستی ډیوایس یا روستی پی سی نه ډیټا ځي بل نیټورک د بل برانچ روستی کمپیوټر ته، نو د دغه ډیټا د سینډ کولو او د کیری کولو لپاره د وړلو لپاره صحیح ده کوم یو پروټوکول استعمالي؟ راوټډ پروټوکول. چې راوټډ پروټوکول عموما دغه ریسپانسیبیلیټي د دا چې کیرینګ یوزر ډیټا، دغه د یوزر ډیټا وړي. دغه ډیټا په څه شي باندې وړي؟ آی پی ایکس ته. آی پی ایکس هم موږ سره پروټوکول دی چې دا عموما زوړ دی او اوس وخت کې دغه پروټوکول نه استعمالیږي. بل آی پی ده چې اوس وخت کې د دې غوره دوران دی او د آی پی په واسطه څنګه کېږي دغه ډیټا وړي او د دوی دغه نیټورک ترمنځ دغه اړیکه او کنیکشن برقرار ساتلو لپاره موږ آی پی ادرس استعمالو. همداراز اپل ټاک دی چې اپل کمپنۍ دا استعمالوي خو اوس وخت کې دا عموما د استعمال وړ نه دی. صحیح ده، دا هم موږ سره د راوټډ پروټوکول یو ډول دی. بل چې دی موږ سره راوټینګ پروټوکول دی. راوټینګ پروټوکول هم موږ سره دغه مسؤلیت لري چې بیسټ پات موږ سره څنګه کړي؟ انتخاب کړي. مطلب راوټر ته وایي چې په دغه لاره باندې دغه ډیټا څنګه کړه ویسا تر ټولو غوره او پر مسؤلیت لاره دا څنګه کې ورته ټاکي چې دا تر ټولو غوره لاره ده او سکیورټي هم د دغې لارې زیاته ده او هره طریقه د دې غوره ده. نو دغه د پات سلیکشن لپاره راوټینګ پروټوکول استعمالیږي لکه RIP شو یا GRP شو SPF شو. صحیح ده، نو دې په هکله بیا په راوټینګ کې موږ پوره ډیپ غږیږو. را سره مل اوسئ ته د کورس تر پایه پورې. نو راځو مخکې ځو چې نور څه لولو.
اوس موږ دغه لیر خلاص که چې هغې ته موږ څه ویله نیټورک لیر ویل. نو اوس راځو انکپسولیشن ته. صحیح ده. موږ تاسو ته ویلي وو چې په اپلیکیشن پریزنټیشن او سیشن په اپر لیر کې موږ سره څه ډول شکل لري؟ ډیټا وي. صحیح ده. خامه ډیټا وي. صحیح ده. مخکې ځو په ټرانسپورټ لیر کې د لیر 4 هیډر سره یو ځای کېږي او هغې ته څه وایي؟ سیګمنټ وایي. کله چې د لیر 4 هیډر او سیګمنټ دې خوا نیټورک لیر شي، نو په نیټورک لیر کې موږ سره د لیر 4 هیډر له پاسه د لیر 3 هیډر هم سره یو ځای شي چې دې ته څه وایي؟ بیا پیکټ وایي. په پیکټ کې موږ سره د سورس آی پی ادرس او ډیسټینیشن آی پی ادرس وي او د راوټینګ پروتوکول په واسطه څنګه کېږي؟ کیری کېږي، وړل کېږي. صحیح ده. په ډیټا لینک لیر کې موږ سره د لیر 2 ټریلر او همدارز د لیر 3 لیر 2 هیډر سره یو ځای کېږي. صحیح ده. یوازې ډیټا لینک لیر دی چې لیر 2 ټریلر هم موږ سره دا څنګه کوي؟ لري. نو راځو اوس ډیټا لینک لیر ته ورسېدو. د ډیټا لینک لیر په هکله غږېږو چې دا موږ سره څه شی دی؟ ډیټا لینک لیر چې دی دا موږ سره د ویسای موډل دویم لیر دی او دا موږ سره نوټ ټو نوټ کنیکټیویټي برابروي او دارنګه د ډیټا د سینډ کولو یا ټرانسفر دنده هم په غاړه لري. نوټ ټو نوټ یا هوپ ټو هوپ یا هوست ټو هوست. صحیح ده. نو دا ټول درې واړه یو مثال لري. صحیح ده. لکه مثال په یو نیټورک کې د نیټورک په یو ډیاګرام کې یا په ریل نیټورک کې لکه له پی سي نه سویچ ته ډیټا سینډ د پی سي او سویچ ترمنځ کنیکټیویټي او د دې ترمنځ د ډیټا سینډ کولو لپاره چې کوم لیر استعمالیږي؟ ډیټا لینک لیر. همداراز د سویچ او راوټر ترمنځ خو دا څه شی استعمالي؟ دا موږ سره عموما فزیکل ادرس استعمالي. صحیح ده. د دغه ته کنیکټیویټي لپاره کوم یو ادرس استعمالي؟ فزیکل ادرس استعمالي. او دغه ډیټا چې سینډ کېږي او ریسیو کېږي عموما چې سینډ کېږي او ریسیو کېږي د یو نیټورک او بل نیټورک ترمنځ دا موږ دې لپاره موږ بیا ټرانسپورټ لیر استعمالوو. فکر مو وي. همداراز د ډیټا لینک لیر چې دی موږ سره ډیټا فارمیټ برابروي د دې لپاره چې په فزیکل میډیم کې څنګه شي دغه ډیټا سینډ شي. د فزیکل لیر لپاره د ډیټا فارمیټ برابري. صحیح د فزیکل لیر کې په 0 او 1 په شکل موږ سره ډیټا سینډ کېږي. نو د دې د فارمیټ برابرولو لپاره چې دغه 0 او 1 په شکل ولیږل شي، نو دغه ډیټا لینک لیر له اوله نه د دې ته دغه ډیټا دغه ترتیبات ورته برابري تر څو په 0 او 1 ته واوړي او د کیبل په دروم باندې څنګه شي؟ سینډ شي. همداراز دا موږ سره لیر 2 ادرسینګ کاروي. صحیح ده. د لیر 3 ادرسینګ نه بغیر پرته. صحیح ده. یا د هغې نه جلا. لیر 2 ادرسینګ نه مطلب څه دی؟ لیر 2 ادرسینګ څخه مطلب فزیکل ادرس یا میک ادرس دا موږ سره کاروي. صحیح ده. مخکې مې تاسو ته ویل چې نوټ ټو نوټ کنیکټیویټي لپاره دا موږ سره څه شی استعمالوي؟ فزیکل ادرس استعمالوي. د لیر 3 ادرسینګ نه بغیر لیر 3 ادرسینګ څه شی او موږ سره آی پی ادرس وکنه یا ورته موږ ویلو لاجیکل ادرسینګ ویلو. صحیح ده. لیر 2 ادرسینګ ته فزیکل ادرسینګ وایو او لیر 3 ادرسینګ ته موږ لاجیکل ادرسینګ وایو. صحیح ده. او همدارس په دې کې چې کوم ډیوایسز موږ سره کارول کېږي هغې ته موږ سویچ وایو، برج وایو او ان آی سی یا نیټورک انټرفیس کارډز وایو چې دا موږ سره په لیر 2 کې کار کوي. نو راځو مخکې ځو چې نور څه لرو. دلته اوس تاسو د نوټ ټو نوټ کنیکټیویټي په هکله پوه کوم. زه غواړم د پی سی یو نه پی سی 2 ته ډیټا ولیږم چې د پی سی یو آی پی ادرس موږ سره 10.0.0.1 دی او دلته موږ سره د پی سی 2 ادرس چې دی موږ سره 20.0.0.1 دی او دې کې زه غواړم د ډیټا لینک لیر دغه ریسپانسیبیلیټي او مسؤلیت او جاب درته وړاندې کړم. تاسو ته ما ویلي وو چې ډیټا لینک لیر موږ سره څه شي په واسطه کار کوي؟ د لیر 2 ادرسینګ یا فزیکل ادرسینګ په واسطه کار کوي. صحیح ده. په ډیټا لینک لیر کې ډیټا شکل موږ سره فریم وي او د فریم کې موږ سره څه شی وي؟ فزیکل ادرسز وي. صحیح ده. څنګه فزیکل ادرس؟ دا موږ سره یو فریم دی چې په دې کې موږ سره د سورس میک ادرس څه شی دی؟ ای دی او د ډیسټینیشن میک ادرس موږ سره بی وي او د سورس آی پی ادرس موږ سره 10.0.0.1 دی. نو دا موږ سره یو فریم دی چې په دې کې عموما موږ سره څه شی فزیکل ادرسز وي. صحیح ده. او یو موږ سره د سورس آی پی ادرسز وي. نو دا د ډیټا لینک لیر وظیفه موږ سره دا ده چې نوټ ټو نوټ کنیکټیویټي برابروي. نوټ ټو نوټ مطلب دا چې د دې پی سی نه د راوټر ته دغه څنګه کې دغه فریم څنګه لیږل کېږي. نو د دې ترمنځ دغه کنیکټیویټي د څه شي په واسطه برابریږي؟ د ډیټا لینک لیر په واسطه. صحیح ده. نو دلته اوس د دې راوټر او د پی سی ترمنځ اړیکه کنیکټیویټي برابره شو. صحیح ده. نو زه غواړم د پی سی 1 نه ما پی سی 2 پینګ کړی دی، لیکلی مې دی چې پینګ 20.0.0.1. صحیح ده.
اوس په دې راوټر کې ما سره سورس میک ادرس یې څه وټاکله CC او ډیسټینیشن میک ادرس یې DD. صحیح ده، خپله تاسو وینئ. او د سورس IP ادرس موږ سره هماغه دا دې خوا راسینډ کوي. صحیح ده، دې خوا یې فارورډ کوي. چې په دې کې ما سره د سورس میک ادرس ME دی او د ډیسټینیشن میک ادرس موږ سره شو FF و. چې دې خوا موږ تر ورسېد دلته موږ سره د سورس میک ادرس AB او د ډیسټینیشن میک ادرس موږ سره AC دی او دا دې خوا را فارورډ کوي. کله چې دې تر ورسېد نو دلته ما سره د سورس میک ادرس AC او د سورس IP موږ سره 20.0.0.0.1 شوه. صحیح ده. کله چې .1 شوه دلته 20.0.0.1 شوه نو دا بیا چې دی د PC2 PC1 ته د ریپلای میسیج لیکي. کله چې تاسو کوم فکر وي چې هغه ریپلای میسیج هغه نه دغه نه وروسته راوشي، کله چې تاسو پینګ کوئ او دومره میلي سیکنډه وخت یې ونیو دومره ونیوه نو هغې تر شا دغه اپریشن ترسره کیږي چې اپریشن ترسره کیږي. صحیح ده چې د ARP او ICMP اپریشن ترسره کیږي چې هغه موږ او تاسې په راتلونکي ټرانسپورټ لر کې د هغه د ARP او د هغې څه شی کوو دندې ټولې تاسو ته په هغې زه واضحه کوم. صحیح ده. نو راځو مخکې ځو چې نور څه لولو. اوس مو ډیټا لینک لیر پای ته ورسول. راځو اوس د انکپسولیشن په هکله د ډیټا لینک لیر غږیږو. په لومړیو دریو لیرونو کې ډیټا خو عموماً ډیټا وي. په دویم لیر کې موږ سره لیر 4 هیډرو سره یوځای کېږي چې هغې ته سیګمنټ وایي. ډیټا د سیګمنټ شکل لري. په نیټورک لیر کې موږ سره لیر 3 هیډرو سره یوځای کېږي او چې هغې ته شوي پیکټ وایي. په پیکټ کې موږ سره څه شي؟ په پیکټ کې موږ سره ډیټا د تیش په شکل وي، سورس IP ادرس او ډیسټینیشن IP ادرس. صحیح ده. همداراز د په ډیټا لینک لیر کې موږ تاسو ته وویل چې د لیر 2 ټریلر او د لیر 2 هیډر سره یوځای کېږي او دې ته څه وایي؟ فریم وایي. چې فریم کې موږ سره عموما لا فزیکل ادرسینګ کېږي. صحیح ده. عموما په دې کې موږ سره میک ادرس وي، د سورس میک ادرس، ډیسټینیشن میک ادرس او د سورس IP ادرس موږ سره په دې کې موجود وي. نو اوس راځو بل وروستي لایر ته ورسېدو، فزیکل لایر ته. صحیح ده. نو OSI ماډل یا فزیکل لایر چې دی د موږ سره د OSI ماډل تر ټولو ټیټه لایر ده یا ټیټ لایر دی او دا د ډیټا د لیږلو مسؤلیت لري د فزیکل ډیوایسز له لارې. صحیح ده. نو عموما دا مسؤلیت لري دغه اکچوال ډیټا ترانسمیشن وشي. صحیح ده. د فزیکل میډیم له لارې. صحیح ده. دا چې په دې کې کوم ډیوایسز موجود دي، کوم ډیوایس په واسطه دغه ډیټا لیږي، نو راځو نو لوم څخه هم معلومیږي. صحیح ده. همدارنګه فزیکي طبقه یا فزیکي لر مسؤله ده چې معلومات یا ډیټا د بیټس په شکل ولیږي او یا هم د لایټ په شکل. نو د دې ریسپانسیبیلیټي دا ده چې دغه ډیټا چې دی موږ سره په ډیټا لینک لر کې فریم وکنه نو دغه ډیټا د فریم نه اړې بیټس ته. صحیح ده. یا 0 او 1 ته اړې. صحیح ده. چې په کیبل کې دا څنګه شي؟ سینډ شي. خو عموما کوم فکر وي د فایبر کیبل موږ سره بیا ډیټا په 0 او 1 په شکل نه سینډ کوي. دا موږ سره د لایټ په شکل ډیټا څنګه کوي؟ سینډ کوي. نو دا دنده هم لري چې د لایټ په شکل څنګه کوي؟ دغه ډیټا سینډ کړي. دا د فزیکل لایر دنده ده. د دویمې ورځې کومه ښوونیزه ویډیو چې وه چې په هغې کې موږ سره عموما کیبل او پینز لیوټ و، نو د هغې کې چې څومره د کیبلونو ترتیب او څومره نور فزیکي اړوند د نیټورک ډیوایسز وو، نو هماغه چې دی موږ سره هغه ویډیو موږ سره د فزیکل لایر اړوند د ویډیو د کولی چې له هغې څخه استفاده وکړئ. نو راځو اوس په فزیکل لایر کې ما سره ډیټا موجوده ده. صحیح ده. او په 0 او 1 په شکل ده او دغه ډیټا دغه شکل ته برابره شوې ده. صحیح ده. دا ډیټا اوس راغله ډیسټینیشن له. صحیح ده. اوس څه پورې موږ ګوره که فکر مې وي په سورس کې لګیو. صحیح ده. او مطلب دغه یوزر کې لګیو چې دغه یوزر بیرته ډیسټینیشن ته ډیټا ولیږي. نو اوس دې اپریشن ته ورسېدو او دلته چې دی بیرته ډیټا انکپسولیټ شو که نه، نو ډیټا بیرته اوس ډي انکپسولیټ کېږي. مطلب دغه پوښونه چې په ټرانسپورټ لایر کې، نیټورک لایر کې، ډیټا لینک لایر کې او فزیکل لایر کې ورکول شوي دا پوښونه ترې خطا کېږي. چې په ډیټا په فزیکل لایر څخه واوښته ډایرکټ څه شي ته واوښته؟ ډیټا لینک لایر ته واوښته. فزیکل لایر کې 0 او 1 شکل نه واوښته. څه شي ته واوښته؟ فریم ته واوښته. په فریم کې لیر 2 ټریلر او لیر 2 هیډر ترې لرې کېږي. نیټورک لایر له ځي. په نیټورک لایر کې لیر 3 هیډر او لیر 4 هیډر او ډیټا پاتې کېږي. دلته موږ سره د څه شي شکل لري؟ پیکټ شکل لري. له پیکټ څخه وروسته ډیټا لیر 4 هیډر او ډیټا یوازې پاتې کېږي. دلته دا سیګمنټ. صحیح ده. او له هغې نه وروسته اپر لایر کې ډیټا څه ډول شکل لري؟ ډیټا موږ سره ډیټا وي. صحیح ده. یا وروستیو دریو لیرونو کې
نو د دې نه وروسته چې دی دغه سورس چې څوک دی مطلب زه یو چاته میسج لیکم له دې نه وروسته هغه ته دا ډیټا ځي او څنګه کېږي هغه یې ګوري. نو دا موږ خو دومره وخت پرې ونیو د دې ګوره دا نیټورک داسې شی دی موږ په دې باندې تقریبا 1.5 ساعت تدریس وکړو خو دغه په ملي سیکنډو کې دغه اپریشن ترسره کېږي. خو اوس راځو ټي سی پي شارټ کنسپټ. مخکې موږ تاسو د ترانسپورټ لیر په هکله غږېدلي وو چې موږ ویلي دا موږ سره دوه پروټوکول لري چې یو ټي سی پي دی او بل یو ډي پي دی. نو غواړم هماغه موضوعات دلته تاسو ته په یو مثال کې واضح کړم. هغه ملګري چې په دې کې کنفیوز دي نو راسره پاتې شئ. دا مثال غوره مثال دی. موږ ویلي وو چې د ترانسپورټ له یو ځای نه بل ځای ته ډیټا وړي صحیح ده او دغه په دې کې موږ سره بیا دوه پروټوکول دي چې دا یو ټي سی پي او بل یو ډي پي صحیح ده. چې دا ټي سی پي چې دی موږ سره موږ ویلي چې د ډیټا د باوري وړلو لپاره استعمالیږي او یو ډي پي د غیر باوري وړلو لپاره استعمالیږي. نو زه وایم چې زه له یو ځای نه بل ځای ته مثال په دې ډول دی چې زه غواړم له یو ځای نه بل ځای ته یا هوم یا ډیسټینیشن ته چې ویسم په یو کرولا موټر کې چې دې ته موږ ټیک جیني موټر وایو دې کې زه چې ویسم له یو ځای نه بل ځای ته دغه کمپیوټر ویسم یا پی سي ډیلیوري صحیح ده دا کمپیوټر ویسم چې د کمپیوټر ته موږ عموما دا کمپیوټر چې دی موږ سره ډیټا ده صحیح ده او دا کار چې دی موږ سره د یو ځای نه بل ځای ته مو تاسو ته مو ویل چې ترانسپورټ لر د څه لپاره استعمالیږي د ډیټا د ترانسمیشن لپاره د ډیټا د کیری کولو لپاره استعمالیږي. نو دا کار چې دی دا موږ سره ترانسپورټ لر دی صحیح ده په دغه تیشه کې د په دغه وړلو کې اوس پاتې شو د دغه ډیټا د وړلو لپاره موږ څه استعمالولو دوه پروټوکول استعمالولو چې یو ټي سی پي او بل چې یو ډي پي. نو که غواړو چې دغه کمپیوټر یا دغه ډیټا په باوري شکل باندې مخکې لاړه شي او ښه شکل باندې ډیسټینیشن ته ورسیږي نو د دې لپاره بیا موږ ټي سی پي یا څه شی استعمالو ښه ډرایور یا ښه موټروان استعمالو صحیح ده یا ښه موټروان انتخابو صحیح ده د دغه کرولا موټر لپاره چې دغه کمپیوټر یا ډیټا چې دی په ښه شکل موږ سره ویسي او که په ښه شکل یې نه وړي نو راځه کمعقل ډرایور څنګه کړه ورله انتخاب کړه چې هغه کمعقل ډرایور ته موږ یو ډي پي ویله چې ځکه چې په ښه شکل او په باوري شکل یا انریلیبل شکل موږ سره هغه چې وړي دغه ډیټا څنګه کړي وړي چې دغه ډرایور ته موږ اوس څه شی وایو ټي سی پي وایو او په لاره کې چې کوم ترافیک لایټ مخې له راځي نو هغې ته موږ فلو کنټرول وایو ځکه موږ ورته فلو کنټرول وایو چې یو دم نه ډېر موټرې په هغې باندې ورشي صحیح ده خو هغه یو ته اجازه ورکړي. نو فلو کنټرول په هکله مې درته معلومات درکړي او د روډ ته چې دی موږ دې ته موږ نیټورک لایر وایو ځکه دا ان ټو ان کنیکشن یا ترانسمیشن موږ سره برابري صحیح ده یا په نیټورک لایر په هکله مخکې ما تاسو ته معلومات درکړي چې دا د بیسټ پات د پرووایډیشن په استعمالیږي مطلب غوره لاره تا ته انتخابي یا دغه نقشه تا ته میپ کوي صحیح ده. نو په دې هکله مې تاسو ته معلومات درکړي نو اوس همدغه ډرایور چې د ټي سی پي موږ فرض کړو دا ډیټا وړي په لاره کې ټرافیک لایټ ورمخې راغی دا ټرافیک لایټ موږ سره فلو کنټرول کوي مطلب د مختلف نور موټرې هم راځي مخې ته صحیح ده. نو دا چې دی یو ته اجازه ورکوي نو دا ټي سی پي پروټوکول دلته دا ډیټا موږ سره ودري تر څو ډیټا ته خطر پیښ نشي بیرته چې دا لیټ شین کیږي نو دغه ډرایور یا ټي سی پي پروټوکول چې دغه ډیټا څنګه کوي ترانسمیشن ته برابري او وړي. که فکر وکړو په دغه د کرولا موټر کې مونږ سره د هر یو کمپیوټر د ایښودل لپاره خپل کارټن دی صحیح ده که دغه کارټن ته مونږ په دغه ټي سی پي پروټوکول کې څه وایو سیګمنټ وایو صحیح ده او په دغه کرولا موټر کې مونږ سره سیټونه دي چې هر سیټ ته مونږ څه شی وایو پورټ نمبر وایو چې دا د مختلفو او سپیسیفیک ځایونو ته چې وړي دغه کمپیوټر مطلب هر یو خپل ځای ته ورکوي. نو په دې هیله چې ذهن مو پخلا شوی ډېر غوره مثال و نو اوس راځو همدغه مثال په یو ډي پي کې فرض کوو صحیح ده. دلته هم هماغه نیټورک لایر موږ سره سرک دی او ټرافیک لایټ موږ سره فلو کنټرول دی او هم موږ سره ډیسټینیشن دی صحیح ده. دغه ټیکجیني موټر اوس ډایرکټ څه شی وړي ډیټا وړي خو دې ته اوس موږ یو ډرایور کینولی دی خو هغه ډېر کم عقل ډرایور دی که دغه ډرایور موږ د یو ډي پي په شکل فرض کړو نو دا به غوره خبره وي ځکه یو ډي پي د انریلیبل ترانسمیشن لپاره موږ ویل چې استعمالېده. که په لاره کې د ټرافیک لایټس له مخې ته راشي او هغه ورته سور لیټ ولګوي نو دا ورته نه ودري ځکه دا موږ سره یو ډي پي دی مطلب انریلیبل ترانسمیشن موږ سره څنګه کوي استعمالوي. نو دا اوس چې دی څنګه کړي دغه ډیټا وړي صحیح ده ډیټا لایټ ورته سور شو خو دا ورته ونه درېده
نو دغه ځای کې موږ چې استعمال کړو یو ډي پي پروتوکول استعمال کړو که په لاره کې هر ډول ډیټا ته کومه هر ډول ستونزه مواجه شوي نو دی په کیسه کې نه دی. نو دا د ټي سی پي او یو ډي پي یو لنډ اگزامپل و. ځکه دلته یو ډي پي کې موږ که وګورئ فلو کنټرول ته هم ونه درېده نو یو ډي پي موږ سره فلو کنټرول هم نه کوي. او اس آی لایر ډیوایسز صحیح ده. د او اس آی لایر کې کوم ډیوایسز کارول کیږي؟ عموما په سافت اپلیکیشن لایر کې موږ سره سافټویر کارول کیږي، پریزنټیشن لایر کې موږ سره سافټویر کارول کیږي، او سیشن لایر کې هم موږ سره څه کارول کیږي؟ سافټویر. نو دغه اپر لایر دی مخکې مې تاسو ته یادوري کړې ده چې دوی کې عموما موږ سره دا د ډیولپرانو کار دوی سره ډیولپران کار لري، نو دوی کې موږ سره سافټویر کارول کیږي. په ترانسپورت لایر کې موږ سره فایروال او راوټر کارول کیږي، صحیح ده. او دا عموما تشه سیګمنټ ریډ کوي، سیګمنټ موږ سره دا څنګه کې ریډ کوي. نو دې هکله مې ډېره معلومات په تېر لیکچر کې درکړي دي، نور به اړتیا نه وي. همداراز نیټورک لایر کې چې دی موږ سره راوټر دی، صحیح ده، او دا موږ سره پیکټ څنګه کې ریډ کوي. همدارنګه ډیټا لینک لایر کې موږ سره سویچ دی چې دا موږ سره فریم ریډ کوي چې مخکې مې درته یادونه وکړه. او په فزیکل لایر کې موږ سره کیبل او کنیکټرز دي، صحیح ده، کیبل کنیکټرز دي. عموما دا موږ سره بیټس ریډ کوي، صحیح ده، 0 1 په شکل ډیټا سینډ کوي. نو اوس راځو او اس آی ماډل اکرونیمز یا د او اس آی ماډل لنډیزونه. زه عموما د اکرونیمز ته دومره علاقه نه لرم، خو هغه ملګري چې غواړي د او اس آی ماډل په ښه شکل زده کړي نو دغه لاندې اکرونیم د ځان سره یاد لري. لومړی اکرونیم چې دی آل پیپل، آل معنا اپلیکیشن او پیپل معنا پریزنټیشن، سیم ټو نیډ ډیټا پروسیسینګ، ټول خلک ضرورت لري چې ډیټا پروسس کړي، صحیح ده. نو دا چې د all people seem to need a data processing دا د یو اکرونیم دی چې پی معنا پروسیسینګ، ډي معنا ډیټا، نیډ معنا نیټورک، ټو معنا ترانسپورت، سی معنا سیشن، او پیپل معنا پریزنټیشن، آل معنا اپلیکیشن. همداراز یو بل هم دی پلیز ډو ناٹ ټیچ سټوډنټ پوینټلیس اکرونیم، صحیح ده. او همداراز یو بل هم دی چې دا ډېر عجیبه هم دی، اب پھر سے تم نے دال پکایا، صحیح ده. نو د دې نه مطلب دا دی په اردو کې چې دا تا بیا دې دال پخ کړي دي، صحیح ده. نو دا لږ ذره شوخي هم ده. نو اب پھر سے تم نے دال پکایا، اپ معنا اپلیکیشن، پھر معنا پریزنټیشن، سے معنا سیشن، تم معنا ترانسپورت، او نه معنا نیټورک، او دال معنا ډیټا لینک، او پکایا معنا فزیکل. دا دال معنا ډال، صحیح ده. دغه د او اس آی ماډل تاسو ته په یو وړوکي اگزامپل کې په تیش کې په پیکټ ریسر کې تشریح کړم. نو راځو مخکې را سره واوسئ په پیکټ ریسر کې یو وړوکی نیټورک زه جوړوم. اوس دلته پیکټ ریسر له راغلی یم، په پیکټ ریسر کې زه غواړم چې دلته یو سرور راوړم تر څو تاسو ته د او اس آی ماډل لږ زره تشریح کړم. او دلته زه یو لیپټاپ راوړم، صحیح ده، او یو سویچ راوړم، صحیح ده. نو دا به راشي نیټورک ډیوایس له سویچ له به راشي او دلته به راشي، صحیح ده. نو زه راځم اوس دا ما راوړو، صحیح ده. زه غواړم چې د دغې سرور نه څه شی وکړم، په دغې سرور باندې زه د څه شي خدمات فعاله کړم، د ډي ایچ سی پي خدمات فعاله کړم تر څو زما د کمپیوټر ته اتومات آی پي ادرس ورکړه، صحیح ده. نو زه لومړی باید دا یو له بل سره کنیکټ کړم. کله چې مې کنیکټ کړه داسې یو له بل سره، صحیح ده، چې مې کنیکټ کړه نو دا آی پي ادرس به راشي او سرور له به لومړی مهمه دا ده چې سرور له آی پي ادرس ورکړي، صحیح ده. زه دې له آی پي ادرس ورکوم نو 10.0.0.0.100 به ورکوم، سړی لږ مالداره دی، صحیح ده. کله چې د آی پي ادرس ولا ورکړه سرور له ډي ایچ سی پي البته سرور له، صحیح ده. نو هغې نه وروسته زه راځم او په دغې سرور باندې د څه خدمات فعاله کوم، د ډي ایچ سی پي خدمات فعاله کوم، صحیح ده. داسې به راشي آی او ټي، فایل ټرانسفر پروټوکول، ایمیل نیټورک ټایم پروټوکول، سیسلاک، ټریپل ای، نو همداسې به راشي ټي ټي پي. دلته ما سره د ډي ایچ سی پي خدمات دي، صحیح ده. په دې باندې به کلیک وکړئ او دغه به آن کړئ د ډي ایچ سی پي خدمات، او دغه د ډي ایچ سی پي بانډل یا پول چې دی دې له به یو نوم ورکړم زه، صحیح ده. لوکل مې وله ورکړم او دې له زه یو آی پي ادرس ورته ورکوم، ورته یم د 1 تر 100 پورې خلکو له څه شی ورکوه، آی پي ادرس ورته پرووایډ کوه، او دا به زه ایډ کړم. کله چې مې ایډ کړ نو له هغې نه وروسته به زه راشم، اوس به زه راشم کمپیوټر له، او په کمپیوټر کې به زه ډیسکټاپ له راشم او د ایز ته به راشم، صحیح ده.
نو دلته وګورئ دلته ما سره اوس آی پی ادرس زه که سټاټیکلی ورکوي نو هر کمپیوټر ته سخته ده نو زه ورته وایم دغه آی پی ادرس ما سره تشه وکړم ډي سی پي سرور نه واخلم نو د ډي سی پي باندې به کلیک وکړئ نو ډاینامیکلی دا موږ سره څنګه شوه دغه آی پی ادرس یې ورکړه 1 یې ورکړه که بل ورسره زه کنیکټ کړم نو هغه به ټوشي صحیح ده خو اوس دلته موږ ته پته ونه لګېده البته ما مقصد دغه دی موږ ته پته ونه لګېده چې د دې په بیک ګراونډ کې څه شی ترسره شو نو دا به بیرته زه سټارټ کړم او را به چې دې خوا سیمولیشن له او زه به دلته راشم تر څو ایډیټ فلټر له تر څو ځینې پروټوکول دي هغه ما فازاب نه کړي هغه به ډیسیبل کړم نو سی ډي پي ډي ټي پي او اس ټي پي تیار ډیسیبل دي صحیح ده نو چې زه دلته راغلم صحیح ده دا به زه لږ کوچنی کړم چې مونږ دغه نیټورک په ښه شکل باندې مخکې یوسو صحیح ده دا به زه دې خوا راوړم او سیمولیشن له به راشم صحیح ده سیمولیشن له چې زه راغلم اوس به زه دلته کمپیوټر له راشم زه غواړم چې دغه په ډي سی پي نه دغه خدمات هم واخلم او دغه هغه ماته معلوم شي چې د دې په بیک ګراونډ کې کوم اپریشن ترسره کیږي صحیح ده که نه نو زه به په دې باندې کلیک وکړم صحیح ده کله چې ما په دې باندې کلیک وکړ نو زه به دلته په ډي سی پي باندې کلیک وکړم صحیح ده دلته ما سره د ډي سی پي یو میسج جوړ شو صحیح ده دلته هم ما سره جوړ شو او دلته وګورئ د ډي سی پي د ریکویسټ یو میسج جوړ شو ډي سی پي عموما موږ سره څلور میسج څنګه چې لري تر څو ډاینامیک موږ سره دغه شي اتومات دغه آی پي ادرس اخلي دا موږ سره څلور میسج لري په دې اګله بیا زه تاسو ته غږیږم نو دا موږ سره څلور میسج لري صحیح ده زه دا راځم سینډ کوم صحیح ده دا موږ سره سینډ شو دا موږ سره سرور ته وایي چې زه دا یو براډکاسټ میسج ټول لیږي چې زه یو آی پی ادرس ضرورت لرم نو سرور دا بیرته ریپلای میسج کوي دلته په پیکټ ټریسر کې یو لږ زره مسله وي ځکه چې دا موږ سره پیکټ ټریسر کې د ریپلای میسج دوه ځلې ځي صحیح ده نو کله چې دوه ځلې ریپلای میسج لاغه دا ورته وایي هو ما سره آی پی ادرس ستا په کار دی نو دا بیرته ورته وایي چې هو ما له آی پی ادرس راکړه نو صحیح ده دا بیرته ورته وایي اها دا موږ سره څه شی شو آی پی ادرس شو صحیح ده که نه اوس په دې کې ما سره وګورئ ډاینامیکلی دغه 10.0.0.1 آی پی ادرس اتومات ما سره څنګه کړه واخیسته خو اوس دلته خو پروسه څنګه شوه ډن شوه اوس راځم دغه پروسه دلته په اس آی ماډل کې ګورو صحیح ده را به چې په دې باندې به کلیک وکړئ او راشه لایر 7 ته صحیح ده په لایر 7 یا اپلیکیشن لایر صحیح ده دا ماته څه وي په اپلیکیشن لر کې عموما موږ سره ډي سی پي پروتوکول وي ډي سی پي کلین کنسټرکټ ا ډیسکوري پروتوکول ان سند اوټ ډي سی پي موږ سره لومړی موږ سره ډیسکوري پروتوکول سند که صحیح ده جوړ کو سند که صحیح ده نو دا موږ سره د او اس آی ماډل ته وګورئ او اس آی ماډل صحیح ده نو میسج جوړ کو او سند اوټ صحیح ده همداراز لایر 4 لراشه په لایر 4 کې وي د ډي سی پي د ډیوایس انکپسولیټ د پی ډی یو انټو ا یو ډی پی ان سیګمنټ صحیح ده وی ډیوایس چې دی دغه کوم هغه چې دی پی ډي یو چې دی یا ډیټا چې دی دا موږ سره د دې یو دا موږ سره انکپسولیټ کړه څه کې د یو ډي پی سیګمنټ کې صحیح سیګمنټ کې موږ سره څنګه کړه انکپسولیټ کړه ځکه دا موږ سره لایر 4 دی که نه صحیح ده که دې خوا راشو لایر 3 لا نو لایر 3 کې موږ سره دلته دا معلومات دي صحیح ده چې عموما دا موږ سره د آی پی ادرس هیسترو دی دلته تاسو کولی شئ چې وګورئ همداراز هم د لاندې چې راشي لایر 2 لایر 2 کې هم موږ سره ډیټا لینک لیر دی لایر 2 کې هم موږ سره ډیټا لینک لیر دی او دا موږ سره د تیجي په تر باندې کار کوي د میک ادرس په تر باندې کار کوي نو ته لیکلي دي چې نیکسټ هوپ آی پی ادرس از براډکاسټ صحیح ده وي د نیکسټ هوپ آی پی ادرس موږ سره څه دی براډکاسټ دی صحیح ده او دې کې موږ سره ارب جنریټ شوی دی صحیح ده او دلته وګوره ډیسټینیشن میک ادرس از د براډکاسټ میک ادرس په دې هکله دلته وګورئ وي نور هم لیکلي چې لیکلي دي چې د ډیوایس انکپسولیټ د پی ډي یو انټو ان ایترنیټ فریم صحیح ده وی ډیوایس چې دی دغه پی ډي یو دغه انکپسولیشن یې وکړو په څه باندې پی ډي یو باندې او دغه کومه پی ډي یو د سیګمنټ وه او دغه پی ډي یو څه شي ته تبدیله کړه فریم ته ځکه موږ سره دا ډیټا لینک لري ډیټا لینک لري کې موږ سره څه شي ډیټا څه ډول شکل لري هغه موږ سره فریم شکل ته ورته دی صحیح ده او همداراز په لایر 1 کې موږ سره څه وایي د فاس ایترنیټ 0 فاس ایترنیټ 0/1 یا 0 دلته خو فاس ایترنیټ 0 دی سینډ اوټ د فریم صحیح ده وي فاس ایترنیټ 0 دغه وښوي دی یو فریم ولیږل صحیح ده نو فریم یې ولیږلم سورس ته صحیح ده مطلب ډیټا لینک لیر ته
نو دا په هغه کې څه ورته وایي په اس آی ماډل په پاکیټ ټریسر کې مې یو لنډه تشریح تاسو ته وکړه. نو اوس راځو د اس آی ماډل وروستۍ برخې ته چې دې کې موږ چې لرو کوایزز. کوېشن نمبر 1 د اس آی ماډل اساسي دنده څه ده؟ د اس آی ماډل چې دی دا موږ سره پرووایډ کوي ټو پرووایډ انټرنیټ اکسس. دویم ډیفاین هارډویر سپیسیفیکیشن. دریم to standardize networking communication. او څلورم چې د موږ سره to create software application. صحیح ده؟ نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ چې کوم یو ځواب یې سم دی. نو سم ځواب موږ سره هغه دریم دی to standardize networking communication. دا د نیټورک ډیوایسونو ترمنځ د سټنډرډایزیشن او همدارس د دوی د کمیونیکیشن ترمنځ لپاره چې استعمالیږي اس آی ماډل. راځو کوېشن نمبر 2 کوم د اس آی ماډل لیر د پای څخه تر پای پورې د اړیکې مسؤل دی. صحیح ده؟ یا هوست ټو هوست کمیونیکیشن څوک ترسره کوي؟ اول نیټورک، دویم ترانسپورټ، دریم ډیټا لینک، څلورم فزیکل لیر. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره څه شی دی؟ هغه موږ سره ترانسپورټ لیر دی چې دا هوست ټو هوست کمیونیکیشن څنګه کوي؟ برابروي. همدارس په دریم کوېشن کې موږ لرو کوم ډیوایس د او اس آی ماډل په دریم لیر کې کار کوي؟ اول سویچ، دویم راوټر، دریم هاب او څلورم چې د ان آی سی ده. نو ویډیو ودروئ او ووایئ چې د لیر 3 ډیوایس موږ سره کوم یو دی؟ نو د لیر 3 ډیوایس موږ سره راوټر دی چې دا عموما په نیټورک لیر باندې کار کوي او موږ سره چې کوم آی پی ادرس استعمالوي لاجیکل ادرس یې موږ سره کاروي. صحیح ده؟ او پیکټ فارورډ کوي. نو مخکې مې په دې اړه تاسو معلومات درکړي. کوېشن نمبر 4 په شبکه کې انکپسولیشن څه شی دی؟ اول د پروسیس اف انکریپټینګ ډیټا، د پروسیس اف ریمووینګ ایرر فرام ډیټا، مطلب ډیټا څخه دغه ایرر لرې کوي. د پروسیس اف کنورټینګ ډیټا انټو سیګنل او د پروسیس اف ایډینګ هیډرز. کوېشن نمبر 5 پنځمه پوښتنه کوم یو له لاندې څخه رښتینې د شبکې وسیله نه ده وي؟ کوم یو له لاندې څخه ریل نټورک ډیوایس نه دی؟ هغه څلورم دی ټو پروسیس اف ایډینګ هیډرز دریم هب ډیټا او څلورم ډیر عجیب نو د هر وی ډیټا دغه هیډرز کوم ډیټا چې دا یو پنګوین موږ سره چولور کې یو پیکټ ټرانسمیشن دا موږ سره ریل نټورک ډیوایس دی او سندینګ ته برابر کی. نو سم جواب راته په نښه کړئ. ویډیو لومړی ودروئ خو بیا سم جواب په نښه کړئ. صحیح ده؟ نو په دې کې زه تاسو ته سم ځواب نه په نښه کوم، ځکه کوشش وکړئ چې دې کې سم ځواب راته په کمنټ کې ولیکئ او ولیکئ چې کوم یو تاسو ته تر ټولو فني مومنټ و. نو مننه چې زمونږ ویډیو مو تر دې ځایه تعقیب کړه. کوشش وکړئ چې دغه زمونږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، لایک پرې وکړئ، کمنټ پرې پرېږدئ او ویډیو له اړونده پوښتنو ورونو سره شریکه کړئ ترڅو خبر شي چې په ټیک جني یوټیوب چینل باندې د سیسینه مکمله برنامه جاری ده او کولی شي ټول د نیټورک انجینران چې کوم پښتانه ورونه او خویندې دي ترې استفاده کولی شي. نو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې لیکچر او د اس آی ماډل د فایدرز نو په دې هیله چې څه معلومات مو حاصل کړي وي. په بلې ویډیو کې چې زه عادل سادات له تاسو سره حاضرېږم تر هغې مې په الله یاد لفظ سپارم. په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. الله حافظ.